السلام علیکم دوستانو، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم او هیله ده چې ټول به ښه یې او د دې ولاګ لومړۍ برخه مو لیدلې وي او خوښ شوې به مو هم وي. څنګه مې چې تاسو سره وعده کړې وه چې نن به تاسو سره د تیر ولاګ دویمه برخه شریکوم. دوستانو که چا د دې ولاګ لومړۍ برخه نه وي لیدلې نو کولی شئ زما چینل کې وګورئ یا هم د دې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک تاسو سره شریکوم. نو راځئ چې شروع وکړو. د کلیزې په ورځ سهار چې کله د خوبه راپاڅېدم نو اول کار مې چې وکړلو همدا و چې وریجې تیار خیشتې کړمه، ځکه چې وریجې څومره وخت خیشتې شي هماغومره وریجې ښایسته راځي او زه عموما همداسې کوم چې وریجې اول خیشتې کوم. ورپسې مې لږ د چرګ وزرونه اخته کړل، دا چې سالګره د ماشومانو وه نو خواړه مې هم د هغوی په خوښه جوړ کړل. د غوښې اخته کولو دپاره مې 2 کیلو د چرګ وزرونه، مالګه، د اوږې پوډر، د سیخ کباب مساله، سویا ساس، د پاپریکا پوډر او تور مرچ پر یو لوښي کې واچول او بیا مې دا ټول مواد ښه صحیح سره ګډ کړل. غوښه مې اخته کړله او یو څنګ ته مې کېښودله. بیا مې د وریجو منځ لپاره غوښه هم پخه کړله چې په دا ورځ مې د سنځلو یا کنجدو غوړیو کې وریجې پخې کړلې. اول مې غوړي په دې بخار کې واچول، ورپسې مې بیا 4 دانې پیاز هم میده کړه او په دې غوړیو کې مې ور اضافه کړه، یو څو دقیقو دپاره مې سره کړه. مې بیا د پسه غوښه هم پکې واچوله او دوباره مې یو څو دقیقو دپاره سره کړه. بیا مې مالګه، د وریجو مساله، 3 پلیه هوږه هم پکې واچولو. بیا مې غوښه ښه صحیح سره کړله. ورپسې مې پکې 3 پیالې اوبه هم واچولې او د دې بخار سر مې بند کړ. 20 دقیقو دپاره مې بخار ورکړ چې غوښه یو څه نرمه شي. تر هغې مې بیا د ماشومان دپاره یو سنیک پلیټر هم جوړ کړ چې په دې تخته باندې مې یو خواته د اوریو بسکټ یو قطار جوړ کړ او بل خوا مې ورته همداسې پرېښودلو. هلته مې بیا دغه د سپین چاکلیټو بسکټ کېښودل، ورپسې مې یو څو رقمه نور بسکټونه هم کېښودل، لږ جیلي، M&M's، تویکس مې هم کېښودل. یو ښایسته پلیټر مې جوړ کړ چې ماشومانو ته ډېر جالبه او خوندوره ښکاره شوه. دوستانو دلته غواړم چې یو یادونه وکړم، که چیرې زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو هیله ده چې ځان سره یې سبسکرایب کړئ. تر څو چې دا پلیټر جوړېدله نو غوښه هم نرمه شوې وه، نو یو څو دقیقو دپاره مې نور هم سره کړ چې اوبه یې وچې شي او غوړي را پرېږدي. دا مې بیا یو بل دیګ ته واړولو او په دې دیګ بخار کې ورېنداره مې په خپلې طریقې روش پوخ کړ. اول یې 4 دانې غټ پیاز سپین او میده کړ او دا یې بیا په دیګ بخار کې غوړیو په سر واچولو او یو څو دقیقو دپاره یې سره کړل. بیا یې پکې د پسه ورون غوښه هم ور اضافه کړله او ښه یې سره کړله. بیا یې پکې مالګه او هوږه هم واچوله او دیګ یې ښه وښورولو. ورپسې پکې لږ تور مرچ هم واچول او تقریبا 10 دقیقو دپاره همداسې سره کړله. بیا یې پکې 15 دانې کچالو ومینځلو او واچولو. د دیګ بخار سر یې بند کړه او په ډېر کم اور یې پرېښودله چې غوښه نرمه شي او روش پوخ شي. دلته تاسو لیدلی شئ چې څومره خوندور روش یې پوخ کړ. بیا مو یو څه نور ډیکوریشن او ظرفونو را جوړول او خوندي کول هم وکړل. هر یو ته مو په خپل ګیلاس کې یو کاغذ هم تیار کېښودل. د کباب غوښه هم ښه څه یخته شوې وه، نو دا مې هم څه زر په دې اوړه کې ولړله چې د KFC په سټایل د چرګ وزرونو کباب جوړ کړمه، ځکه چې په همدا طریقه د ماشومانو ډېر خوښیږي. دا مې هم تیار مخکې نه جوړ کړ چې د اوړو کار دی نو بیا ځای ډېر خیرنوي چې څومره زر جوړ شي هماغومره به د وخت بچت شي.
غوښه مې چې ټوله په دا طریقه جوړه کړه بیا مې یو څنګ ته کېښوده، ورپسې بیا د میني ټاکو جوړولو ته شروع وکړله چې اول مې د تورتیلا ډوډۍ نه یو دانه جدا کړه او دا مې بیا دغسې وړوکې او د اشک د اوړه په اندازه جدا کړله. دا مې د نوتیلا د قوطي د سر په مرسته ټوټه کړه ځکه چې دې نه بل غټ شی راسره نه و، نو په همدا اندازه هم صحیح و، که دې نه لږ غټ لوښی وی نو لا به ښه و. دې نه مې چې دومره جوړ کړ دا مې بیا یو څنګ ته کېښودله او بیا مې فیلینګ تیار کړ چې یو دانه د چرګ د سینې غوښه مې واخیستله او په دغه رقم یې وړوکې میده کړه. ورپسې مې یو کړاهي په منقل کېښودله او لږ غوړي مې پکې واچوله، پرې مې ښودله چې لږ ګرم شي. بیا مې دا میده شوي د چرګ د سینې غوښه هم پکې ور اضافه کړله. بیا مې مسالې هم پکې واچول لکه مالګه، هوږې پوډر، سور مرچکو پوډر، تور مرچ، دانه‌دار سره مرچک، وچه دانیه او د پاپریکا پوډر. بیا مې دا ټول مواد ښه سره ګډ کړ. غوښه مې چې لږه سره کړله بیا مې د رنګ دپاره لږ کورکمن هم واچولو او یو څو دقیقو دپاره مې ښه پخه کړله. بیا مې پیاز او دولمه مرچ دغسې اوږد میده کړ او دا مې د غوښې په سر واچولو ښه مې سره ګډ کړ. پیاز او دولمه مرچ چې لږ نرم شو بیا مې د پیزا پنیر نه هم د یوې پیالې په اندازه پکې واچولو، ښه مې سره را ګډ کړ. بیا مې منقل نه لرې کړ. ورپسې بیا د مینې تاکو اسمبل کولو ته شروع وکړله چې د دې تورتیلا په دې اوړو کې مې د فیلینګ نه یوه غټه قاشوغه واچوله او سره راتاو مې کړله او بیا مې په دې لوښي کې کېښودله. په همدا طریقه مې ټول جوړ کړ او په دې لوښي کې مې د یو بل تر څنګ کېښودل. دا مې چې ټول جوړ کړ په دې لوښي کې په دغه رقم یو بل تر څنګ مې کېښودل. بیا مې د دوی په سر لږ نور پنیر هم واچولو او په 250 درجو کې مې تقریبا 15 دقیقو دپاره پخه کړ. ورپسې مې نو د وریجو جوشولو دپاره هم جوش اوبه په یو دیګ کې واچولې، مالګه مې هم پکې واچوله او پرې مې ښودله چې لږ نور هم جوش شي. بیا مې وریجې هم پکې ور اضافه کړلې او بیا مې پرېښودلې چې وریجې نرمې شي. وریجې بیا زه په 2 طریقو دم کوم، لږ غوښې سره او لږ زعفرانو سره. تر څو چې وریجې جوش شیدل نو ما د کباب سره کولو ته هم شروع وکړله. مخکې د دې چې کباب سره کوم نو اول مې چپس سره کړ ځکه چې بیا د کباب سره کول نه وروسته د غوړیو رنګ او خوند بدلیږي نو بیا چپس سره کول خوند نه کوي. چپس مې چې ټول سره کړل او ومې ویستل بیا په هماغه غوړیو کې مې کباب هم په کم اور باندې سره کړل تر څو منځ نه هم ښه صحیح پوخ شي او خام پاتې نه شي. کباب چې سره شول دا مې بیا وویستل او په همدا طریقه مې باقي هم پکې سره کړل. بیا مې ورته دغه لوښی ډیکوریټ کړ چې اول مې یو څو پاڼې سلاد لاندې کېښودل، په منځ کې مې بیا چپس واچولو او دواړو خواو ته مې ورته کباب کېښودل. په سر مې ورته د زینت دپاره یو څو پاڼې نعناع یا ویلنې او یو څو ټوټه شوي شنه مرچک هم کېښودل. په همدا شان مې 2 غوریه کباب جوړ کړ او دا مې بیا یو څنګ ته کېښودل. تر هغې نو وریجې هم نرمې شوې وې، هغه مې چاڼ کړ. بیا مې نیمې په دې المونیم لوښي کې واچولې، په سر مې ورته زعفران چې تیار اوبه کې اچولې وو هغه هم واچول. ورپسې مې په سر ورته لږ میده شوي هیل او لږ غوړي مې ښه سره کړل او په سر مې ورته واچول. په آخر کې مې بیا لږ زرشک یا کرینبریز هم واچوه. سر نه مې ورته المونیم فایل راتاو کړ او بیا مې داش کې کېښودلو چې دم شي.
باقي وریجې مې بیا دې کې دم کړې ځکه چې د دې مقدار ډېر و. اول مې لږ وریجې لاندې واچول، ورپسې مې بیا غوښه سره د قورمه یې واچوله او لږ قورمه مې ترې وساتله چې دوباره د وریجو په سر واچومه. باقي وریجې مې چې د غوښې په سر واچوله او پاتې قورمه مې هم پرې بیا واچوله. په آخر کې مې کافي وریجو مساله هم پرې واچوله ځکه چې مساله څومره ډېره پکې واچول شي هماغومره خوشبويي راځي، ولې بیخي زیات هم نه، تقریبا 2 غټې قاشقې کافي دي. ورپسې مې د ګازرو خلال، ممیز او بادام هم په یو المونیم فایل کې راتاو کړه، د وریجو په سر مې کېښودل او وریجې مې دم کړلې. ورپسې مې بیا یو کاسه سلاته هم جوړ کړ. سلاته مې افغاني وړه نه بلکې یو څه غټ هر څه میده کړل چې اول مې سور دولمه مرچ ټوټه کړ، ورپسې مې شنه پیاز، بادرنګ، زیړ دولمه مرچ، رومیان، سلات، مولی سرخک او دا ټول سبزیجات مې یو شان همداسې غټ میده کړل او په یو لوښي کې مې واچولو. په آخر کې مې لږ تازه دڼیا هم میده کړله او د دې په سر مې واچوله. د هر څه مې چې په دې لوښي کې واچول، بیا مې پرې وچه نعناع، مالګه هم واچوله او نیم دانه لیمو مې هم پرې وزبېښلو. بیا مې دا ټول مواد سره ګډ کړ او د دې په سر مې یو څو دانې واړه رومیان، زیتون او یو څو دانې واړه پنیر هم کېښودل او د زینت دپاره مې یو څو ټوټې شنه مرچک هم پرې کېښودل. نو بیا دا سلاته هم تیار شو. نو استفاده کولو پورې مې یخچال کې کېښودلو. ورپسې نو وخت را سره پاتې و او ټول مېلمانه هم لا نه و راغلي. نو د میوې یو مشقاب مې هم جوړ کړ. میوې چې لږ په سلیقه او زینت سره کېښودل شي نو هم ښایسته ښکاري او هم سړي زړه ورته کېږي چې ویې خوري. نو همدې دپاره ما هم یو ښایسته مشقاب جوړ کړ. اول مې مڼه او ام ټوټه کړو او په دې لوښي کې مې کېښودلو. ورپسې مې بیا شنه انګور او تور انګور هم د لوښي یو خوا او بل خوا ته کېښودل. بیا مې یو څو دانې توت زمیني هم منځ نه 2 ټوټه کړل او دا مې هم یو څنګ ته کېښودل. ورپسې مې لږ انار او کینو هم کېښودل. یو دانه توت زمیني نه مې یو ګل جوړ کړ او مشقاب په منځ کې مې کېښودلو. بعضې ځایونه راته خالي ښکارېدل نو هلته مې بیا شاتوت کېښودل. بیا دا مشقاب هم تیار شو. ورپسې مې مشرې خور نه هیله وکړه چې د دې کپ کیک په سر کریم راته وهي. کپ کیکونه مې یو شپه مخکې تیار پاخه کړي وو او کریم مې هم تیار جوړ کړی و. یخچال کې مې ایښي وو نو هغې راته کریم پرې ووهلو. بیا نو وریجو هم ښه سیدم نیولی و. نو شروع مو وکړله چې ډوډۍ وباسو او مېلمانه هم ټول راغلي وو. نو ډوډۍ اچولو ته مو شروع وکړله. نو دې وریجو نه مو هم بیا 2 غورې اماده کړ. په سر مې ورته خلال او هر څه واچولو. زه بیا لاړم چې میز اماده کړمه. په دې ورځ مېلمانه دومره ډېر نه وو نو ډوډۍ مې په میز تیار کړ. هر څه مې چې تیار په میز باندې کېښودلو. بیا مې ټول نه هیله وکړله چې راشي ځان ته د خپلې خوښې په اندازه ډوډۍ واچوي. ډوډۍ چې ټولو نوش جان کړله. بیا مو هر څه زر راغونډ کړ او کیک ماتولو دپاره مو هر څه په میز کېښودلو ځکه چې بیا زما د لوړکۍ ملګري تلل. دا چې هغوی ناوخته نه شي هر څه مو لاس په لاس کړ او تیار مو کړ. د سالګرې کیک یې مشرې خاله جانې ورته جوړ کړو چې د هغې ډېر خوښ شو او ما ته هم یوه ډېره غټه مرسته شوه او خور جانې غوندې مې ښایسته او خوندور کیک څوک جوړولی هم نه شي. بیا مو کیک مات کړ. ماشومانو خپلې لوبې کولې، ساعت یې تېر شو. موږ خپل منځ کې کیسې کولې. ډېر مو ساعت تېر شو او راغلو مېلمنو هم ځان سره خواږه راوړي وو چې هغوی نه هم مننه کومه. نو دوستانو دا وه زما د لورکۍ د کلیزې د ولاګ 2مه برخه. هیله لرم چې د دې ولاګ لیدلو نه مو هم خوند اخیستی وي او د تیر ویډیوګانو په شان دې ته هم مینه ورکوي. ښه وخت ولرئ. الله پامان.